والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. دا الله رب العزت بتوفيق سرا من اغا اذکار او دعاگانی ذکر کولی چی کم اذکار او دعاگانی قرآن و حدیثنا یا دا صحابه کرامنا ثابت دی. باغ سلسله کی من کتاب رحیق الازهار ویو داگی شرحم کول بای کی مؤلف رحم الله یا مؤلف عفا الله عنه اگه یو فصل راوڑه ده اسماء الله الحسنى دا اللہ خیسته نمونه او دا اللہ خیسته نمونه دا اللہ با ذکر کی رازی. ذکر دا اللہ یعنی اللہ یادول و اللہ با دا اگه خیسته نمونه و بوچت شان سر یاده. مختصر منگ دا هر نوم ببارکی خبره کوله او پا آخرانی درس کی آخرانی دو نمونه چی ذکر شیو نو یو القابض بل الباسط، رزق تنگون کے او رزق ڈیرون کے. اللہ رب العزت رزق تنگی، اللہ رب العزت رزق ڈیری. پدی باندې خبر ختم شیو. اس داگین بعد دو نمون راوڑی دی، یو دے المقدم دویم دے المؤخر. المقدم مخکی کون کے، المؤخر ارستو کون کے. نو اللہ رب العزت آگا ذات تے چی آگا مخکی کون کے دے او آگا ارستو کون کے دے. یو خبر مخکی کول یو خبر ارستو کول دا داگا کار دے. یو انسان مخکی کول بل ارستو کول دا اللہ کار دے. او دیر وضاحت بیراش دا دو نمون دا اللہ پا حدیثونو کی ثابت تھی. یو آگا حدیث تے دا علی رضی اللہ عنہ منگ ذکر کرم کل چی منگ دعاگانی ذکر کولی چی کل تا تشہود ہوئے او بے درود ہوئے نو دا اگین بعد کمی دعاگانی ثابتی دی. بھئی کی یو دعا علی رضی اللہ عنہ نقل کردے چی رسول اللہ علیہ وسلم بوئے اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت. آگا دعا دی. آگا دعا کی دا دی انت المقدم و انت المؤخر. یا اللہ تمخ کی کون کے یا اللہ تورست کون کے. دا بس صحیح مسلم کی حدیث تے. داشا صحیح بخاری سے مسلم کی وہ حدیث تے او بھائی کی وہ دعا ذکر دا پاگا دعا کی دقا دی انت المقدم و انت المؤخر. یا اللہ تمخ کی کون کے یا اللہ تورست کون کے. دا نم دا اللہ ثابت تے بس صحیح حدیثونو کی. دا دوانا نمونا المقدم المؤخر. خواہ المقدم مخکی کون کے المؤخر ورستو کون کے. نو اللہ اگا ذات تے چی یو شیرہ مخکی کئی پا مناسب ذکی کی دی او اللہ اگا ذات تے چی یو کار یو خبر یو شیز ورستو کئی او داگا پا مناسب ذکی کی دی. ورسرد آیاد ساتی او رب العالمین چی کم خبر مخکی کی یا کم مخلوق مخکی کی او یا کم مخلوق ارستو کی یا کم خبر ارستو کی و دی ہر سکی دا رب العالمین حکمتو نہیں. دی دا کار دا حکمت نا خالی نا دی. دویم اور سر دا یاد که چی دا کنا سکتا پوس نیشی کولی چی ولی دی دا کار مخی کرده ده ولی دی دا ارستو کرده. قرآن که اللہ وی کنا لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. اللہ زمانہ سکتا پوس نیشی کولی دا آگا سوا بارکی چیزے کوم او دا دی مخلوق نبتا پوس کی. ناول خدا خبر یاده که چی رب العالمین سهم مخی کئی پا دی که دا اللہ حکمت تے او چی سهم رست کئی ایک حکمت. لیکن مثالون ابدوالا او بیائی دا تویم او سو پیری میں تویلی که دیر تشریع او ریدل گواری نو ما الحمدللہ دا اللہ نمون مستقل بیان کری دی پا دیر اگده سلسلے کی نو آخر دیر تفصیل بی التواوری. مثال والا رب العالمین تقدیر لکل مخی کریو دا مخلوقنا. لکه حدیث کی رضی دا اسمان دا پیدایشنا مخی 50 مخی رب العالمین تقدیر لکرے. اور ادھر ہم دا حدیث کیسے تکن
دیز کې اوس تقدیر مخکې کو د مخلوق نه، ځکه چې انت المقدم دعا کې دی، الله مخکې کوونکی. الله رب العزت مخکې کو پیدایش د آدم علیه السلام د نورو انسانانو، ځکه چې هغه مقدم دی، هغه مخکې کوونکی دی، هغه وروستو کوونکی. رب العالمین ملائکو پیدایش مخکې کو د پیریانو د انسانانو. رب العالمین فرض مونځ مخکې کو د نفلینا، په مقام کې، په شان کې، په اجر کې، په ثواب کې. اوس څوک دا تپوس د الله نشي کولی چې ولې، او نفل او سنت دی په مقام، په شان، مرتبه او ثواب کې وروستو کړو د څه نه؟ د فرض مونځ. رب العالمین، الله اکبر، رب العالمین اوچتو مرتبو ته څوک مخکې کړو، او رب العالمین بعض مخلوق د اوچتو مرتبو نه شاته وساتل. دا هم د الله کار دی. کله ته یو انسان ویني که نه چې الله ولې عزت ورکړی، نو دا مرتبه ورکوونکی ذات دا په زړه کې واچو، دا الله دی. او ما منځه کې د آیتونه چې تلاوت کړو نو ما که لږ ډېر به موږ پوه شو، نو دا ننني نومونه په دې به موږ پوه شو. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. عزت ورکوونکی الله دی، ذلت ورکوونکی الله دی، اوچته مرتبه ورکوونکی الله دی، او د اوچتې مرتبې نه شاته پاتې کوونکی الله دی. کله دې یو سړی ولیدو چې هغه سره عزت دی، عزتونه حقیقي عزت یادوم، یو خو وختي طور خبره زه نه کوم، عزتونه د الله په لاس کې دي. او قرآن کې ځای په ځای دا خبره ذکر شوې ده چې عزت ټول د الله په لاس کې دي. او ځکه الله منافقانو باندې رد کړی دی په سورة النساء کې، وایي دا کمقلان د دې کافرانو سره پټې یارانې کوي، ایبتغون عندهم العزة، دوی دې لپاره ګرځي چې موږ ته عزت میلاو شي. یعنې موږ چې د کافرانو سره ملګرتیا کې پاتې شو، نو موږ به څه یو؟ عزتمن یو. نو رب العالمین هغه آیت کې مخکې وایي فلله العزة جمیعا، نو عزت خو ټول د الله په لاس کې دی. ته به څنګه د الله د دشمن سره دوستي وکړې او ته به عزتمن شي؟ دا د منلو خبره. او ته به د الله نافرماني کې ته به عزتمن یې. ښه اوس یو سړی ما ته دا وایي چې دا دنیا نافرمانه خلک عزتمن دي. خلک څوک؟ وي لکه ډمان، څومره عزتمن دي. یا داسې پسې بیا زه دا لوبغاړي او یو شی او بل شی ډېر پکې داسې دي چې نه الله پېژني، نه پیغمبر پېژني، نه آخرت پېژني، او ښه عزتمن دي. نو یاده که دا خبره اول خو ما تاسو ته دا خبره واضح کړې، زه د حقیقي عزت باره کې خبره کوم چې هغه دنیا او د آخرت. دویم عزت هغه معتبر دی چې هغه د عزتمنو په نظر کې عزت وي. د عزتمنو په نظر کې عزت دا معتبر دی. ستا څه خیال دی چې د معاشرې درانه خلک او عزتمن او اوچت خلک د ډم د عزت ګڼي؟ نو دې له اعتبار نشته. اوس یو سړی دی د الله د دین نه دی خبر، هغه د دیندار د عزت ته عزت نه وایي، نو د دې خبرې له اعتبار شته؟ نشته اعتبار ول نشته. نو دا ورسره یاده کوي. لکه ګوره حدیث کې دي چې کله الله د چا سره محبت وکړي او خوښ شي، جبریل علیه السلام ته وایي چې زه د پلاني سره محبت کوم، ته ورسره کوه. بیا جبریل علیه السلام ملایکو ته وایي چې الله د پلاني سره محبت کوي، تاسو ورسره هم کوئ. بیا د ځمکې والا په زړونو کې د دې سړي سره محبت پیدا شي، الله دا محبت ور واچوي. او دغه شان چې د الله یو کس بدي شي، د هغې هم دغه طریقه. دلته هم دا سوال پیدا کېږي چې بیا د دې بېدینو سره چې دا خلک محبت کوي، د دې به څه جواب؟ چې د بېدینو سره بېدینه محبت کوي. او دلته خبره د الله والو روانه، د دیندارو خلکو روانه. که ته دا معلومې که نه چې دې سړي سره الله محبت کوي او که نه کوي، نو وګوره چې د دیندارو خلکو په زړونو کې د دې سړي سره محبت شته که نشته. او چې کله دې د الله والو خلکو په زړونو کې د ده سره محبت وموندو، نو دا یو نښه د دې ده چې انشاء الله الله رب العزت د دې کس سره محبت کوي. که ته دا معلومې چې یو سړی
د الله نه لرې دی که نه د الله به بدي شي او که نه وګوره چې د دیندارو او د عزتمنو او د درنو خلکو په نظر کې دا سړی څنګه دی که د هغوی بدي شي د دیندارو خلکو نو پوه شي چې د الله بدي شي ځکه چې هلته حدیث کې دی چې الله د مؤمنانو په زړونو کې د سره محبت پیدا کړي او محبت یې هلته نه دی پیدا کړی نو رب العالمین اوچته مرتبه ورکوونکی دی رب العالمین د اوچتو مرتبو نه شاته پاتې کوونکی دی دا مرتبې په پیسو په مال په جیداد په ښایست دا په دې نه تقسیموي رب العالمین مرتبې چې انسان ته دنیا او د آخرت اوچتې میلاویږي هغه په دې چې د انسان د الله سره رابطه مضبوطه بلال حبشي رضی الله عنه د حبشي قام او نسب نه کمزوری د رنګ نه کمزوری خو رب العالمین چې له اوچته مرتبه ورکوله نو ابو لهب ته وګورئ چې د رسول صلی الله خپل تره دی نسب یې زورور دی ښایست یې مو مال یې مو زور یې مو اوس دې ځای کې په دې به موږ ډېر ښه پوه شو که دا مثال تاسو زده کړئ چې رب العالمین چې مرتبه اوچته ورکوي داسې لکه څنګه چې بلال له ورکړی او چې رب العالمین دې د اوچتې مرتبې نه شاته پاتې کړي هغه داسې لکه ابو لهب چې شاته پاتې کړی لکه ابو جهل چې شاته پاتې کړی نو مرتبې عزتونه دا په جیدادونو نه ډېرېږي ښه یو سړی و چې موږ ډېر لیدلي دي چې عزتمند دي نو بیا که خبرې له رالې دا عزت عارضي دی او پته به راته هله ولګي که چېرته الله د دې سړي نه دا مال واخیست نه م دې لیدلي چېرته داسې خلک تاویږي را تاویږي بله ورځ هغه سړی چې د هغه کسانو په مخه تېر شي هغو ته یې دوه کنځلې ورسره وکړي نو پرون خو دا سړی عزتمن و هغه عزت عارضي و هغه خو د مال د لاسه هغه خو د جیداد د لاسه ښه یو سړی زورور دی پهلوان دی خلک تېري کله چې دی د 50 نه 40 نه واوړېدو دی په کته را روان شو بیا څوک عزت کوي ولې نه کوي عزت زور ختم شو د یو سړي زامن ډېر دي خلک تېرېږي پلانې لس زامن یې دي نو دنه چې را خلک څه حیا کې خو د یې لس زامن وراسه کېده چې لرګی څوک نشته او ابو روز ما تاسو ته قصه نه ذکر کړې د عمر رضی الله عنه ذهن ته مسله دی نه د عمر رضی الله عنه واقعه بارک الله فیک هغه زنانه ته چې ویلو کور کې کښېنه ته بیمار او بیا عمر رضی الله عنه د دنیا نه لاړ او بیا ورته هغه کس وي عمر خو مړ دی اوس راوځه د کور نه هغې ورته ووي چې ژوندی و ما وله نافرماني نه کوله نو چې مړ شو څنګه به نافرماني وکړم دا عزت دی سړی د خاورو لاندې پروت دی بیا به خلک عزت کوي دلته زه د مال خبره نه کوم د جیداد او د زور نه کوم هغه انسان تلی د خاورو لاندې پروت دی خو څومره عزت کوي موږ چې کله دیندارو خلکو تذکره کوو څومره په ادب د هغوی نوم وایو حالانکې هغه د نن نه څو سوه کاله تلي دي او خاورې شوي دي ګریبانان د ډېرو پکې قبرونه موږ ته نه دي معلوم خو چې نوم معلوم څومره په عزت نوم معلوم دې ته هغه عزت وایي چې کوم عزت الله رب العالمین چاله ورکوي الله یې دغه عزتونه موږ ته نصیب کړي نو رب العالمین اوچته مرتبه ورکوونکی دی رب العالمین د اوچتې مرتبې نه پاتې کوونکی دی المقدم المؤخر رب العالمین دا یاد کړئ رب العالمین بندگانو لره عبادت ته مخکې کوونکی دی او بندگانو لره د عبادت نه شاته پاتې کوونکی دی دا یاد کړه ګورئ ته که نن درس کې ناست یې که نه نو دا د هغه مقدم ذات احسان دی په تا باندې چې ته یې را مخکې کړی دی درس ته او چې کله ته پاتې شوې د دیندارۍ نه نو پوه شې چې دا هغه مؤخر ذات ته شاته پاتې کړی ستا د کوتاهۍ یا د څه مرض د لاسه موږ به څه یو زموږ به عبادت ته مخکې کېده سي چې رب العالمین توفیق رانه کړي والله قسم پې راته خورم د الله په کور کې که موږ دا یو سبحان الله ووایو بیا ماته ووایه یو نیم کس لګوي د ورځې دا اذکار دومره ډېر وایي هم د ده سره ناست یو کس دی هغه ته د استغفر الله ویل دومره ګران دي لکه احد غر اوچتول
اندازه نشي لګولی چې دلته به څه مسله وي څه مسله ده مقدم ذات هغه ورمخکې کړی د عباداتو ته مؤخر ذات دا بل شاته پاتې کړی د عباداتو ته منافقانو د تبوک د غزا چې کله اعلان وشو نو عذرونه یې بیانول چاوی بیماریم چاوی کور می خالی دی چاوی بس خزی غریبانانی کور کی دی او چاوی مال نشته چا څه اکثر د دروغ عذرونه الله وی پیغمبر ته ولو ارادوا الخروج لاعدوا له عده پیغمبر که دوی رښتینی وی کنه دا منافقان دوی به تیاری کړی وی د وتو دپاره څه نښې خو وي که نه ډایرکټ خو سړی عذر نه بیانوي پته ولګي چې او د سړي اراده شتي خو یو خبره پکې راپېښه شوې ده د هغې د لاسه دي شي تللی خو ساعت دا زه نه لګي ولو ارادوا الخروج لاعدوا له عده ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين اللوي او زمام نو خوخه د دوی وته جهاد ته نو دا ما شاته پاتې کړي والله وي فثبطه الله شاته پاتې کړي والله توفیق دوی له نه ورکو ډېر د یری آیت ته ګور ډېر د یری چې ته د منځ نه شاته پاتې کېږي دا آیت چې ته مخې ته راوله که نه کیدای شي الله زه شاته پاتې کړی سوال الله ولې یو بنده د عبادت نه شاته کوي دا خو بې ظلم نه دی نه چې کله یو بنده رب العالمین ولا توفیق د عباداتو نه ورکو په ده کې به یو نسل بیماریانې او زه تاسو ته بار بار ویم دا د الله قانون نه دی چې په زور زبردستۍ په چا باندې دینداري وکړي دا د الله قانون نه دی که ستا دا خیالي چې زه به عیش و عشرت کوم مزې تماشې نشې دوکې دړاکې حرامخوري فحاشي او رب العالمین و ماله توفیق د دیندارۍ راکړي او هغه ته د سجدې لګولو راکړي نو ته ډېر په کچه سوچ کې پروت یې او دی او چې یو سړی کوشش کوي غواړي د الله نه اخلاص پکې نو دا د الله قانون نه دی چې دا سړی د بندګۍ نه شاته پاتې کړي یو سړی د محنت کې الله یې نه پرېږدي دا نه منلو خبره یو سړی وایي یا الله چې تا ته مې سجده ولګوله نو الله به یې نه پرېږدي سجدې ته یو سړی سجده لګول نه غواړي د منځه ټیم د هغه په ځان کمبل را ټیټ کړي د منځه ټیم د هغوی بیا به وکړو سبا به وکړو تختې خو نه قرآن له لاس وړي نه درس نه عبادت نه ذکر نه صدقه نه د علماو سره ناسته نو ستاسو څه خیال دی چې الله به ورته زنځیرونه واچوي او راکاږي به یې چې راځه نه ته ډېر قیمتي سړی ځکه چې که تا دینداري ونه کړه نو دین ټول لړ تباه و برباد شو دا د الله طریقه نه ده ګورئ نو چې کله یو سړی شاته پاتې شو د عباداتو نه چا شاته کړی دی الله او چې الله شاته کړی دی نو ولې شاته کړی دی په دې سړي کې کمی دی نو د یېرې خبره نه ده چې کله موته شاته پاتې شو هسې چې یو شپه تاسو به دینداره خلک کې انشاءالله زما د باندې ښه ګمان دی او زما نه به تکړه په دیندارۍ کې چې یو شپه سړی تهجدونه پاتې شي 2 شپې پاتې شو 3 شپې پاتې شو او دی په خپل ذکر دی په خپل کور کې نه سفر دی نه بیماري ده نه بل عذر دی او دا ګوره نفلي عبادت دی د فرضي خبره زه نه کوم یعنې که دا څوک قصدن هم ونه کړي ګناهګارېږي نه خو د دینداره سړي دې خبرې ته سوچ لاړ شي چې آخر ولې زه خو برابر ما خو به تهجد کول ما به تلاوت کو ما به عبادت کو ما به جړل میاشو شوه 2 شوې زما د سترګو نه اوښکې نه ایتلې ولې کال شو زما د سترګو نه اوښکې نه ځي قرآن اورېدو سره زما زړه نه نرمېږي قرآن اورېده ما له مزه نه راکوي ولې دا تپوسونه خفه نه شي کله ناکله ځان نه کوئ چې دا ولې زه شاته کېږم چې چل خو دی چې زه شاته پاتې کېږم نو کوشش دا وکړه چې ته به مخکې کېدونکو کې شي او یو ښکلی مثال پرې درکړم ډېر لرې نه ځو ته چې جومات ته راشي که نه او په اولني صف کې ولاړې نو دا مغه عرش والا رب توفیق درکړی ته په جومات کې مخکې کړی
او هغه بل چې شاته زور کوي او څوک ستنې ته او څوک دیوال ته زور کوي دا چا ورسته کړی دی؟ الله ورسته کړی. دا بدلایسې ما یو نږدې او ژوندی او واضحه مثال درکړو چې ډېر زر پرې پوه شي. نو پوه شوئ که نه؟ ته چې په اولني صف کې یو کس ویني که نو دی په هر منځ کې دغه ځای کې ولاړ نو دا ګورې د ده کمال نه دی. ها دا سړی دا منو چې دې سړي کې اوچت صفات شتي، خو اولنی او اخرنی احسان په ده باندې د رب العالمین دی چې دغه صف ته ورمخکې کړی دی. او دا چې شاته ولاړ دی او یا دومره شاته شوی دی چې جومات ته نه راځي، الله اکبر، یا دومره شاته شوی دی چې کور کې هم نه کوي، دا دې سړي کې څه کمی دی، د هغې د لاسه عرش والا شاته پاتې کړی دی. نو ځکه هر وخت خیال هم دی هغه ذکر ته لا حول ولا قوة الا بالله، نشتی طاقت د ګناه د پرېښودو او نشتی طاقت د عبادت کولو مګر چې الله یې راکړي. دا دغه ذکر معنی دی که نه؟ ته چې نن دلته ناست یې که نه او اورې او زه ناست یم بیانوم یې، دغه عرش والا طاقت راکړی دی. او الله دې نه کړي او بیا دې نه کړي او الله یې د مرګه پورې موږ په عباداتو مضبوط وساتي. او که هغه دا طاقت او توفیق زموږ نه واغستو که نه، نو د دې جومات په دې خوا به تېر شي او په سپیکر کې به اواز هم در شي، خو ته دننه د قدم ایښودو طاقت به تا سره نه وي. بیمار یم، ضروري مسلې خو نه دي، موبایل باندې به یې واورو، بچي دي، ښځه ده، ملګري دي، ګپ شپ دی، ګرمي ده، یخني ده، زر بانې به تا سره جوړ شي، خو دا قدم به ته د دننه نه کړي. او چې الله توفیق درکو که نه، چې الله توفیق درکو. ما به تاسو ته د سلفو یو څو واقعي ذکر کړي، خو زه به یو ورځ بیانوم انشاءالله. هغه سلف علما او ما یو کتاب کې راجمع کړي هم دي ځان سره، یو رجسټر کې مې راجمع کړي دي هغه علما چې د زنکدن په وخت کې د علم مسله بیانول او ساتې وتی دي. ما یو څو راجمع کړي لیکلي دي، یو ورځ به تاسو ته تفصیلا بیان کوم. مسلې بیانول او ساتې وتی دي. نو چې الله توفیق ورکړي د زنکدن په هغه سختو کې بیا سړی دینداري کوي، او چې الله توفیق ورنه کړي نو دی به ښه تکړه ځواني، ښه سور سپین ځوان به ښه په سره ځوانۍ کې به خو دی یو ذکر نشي ویلی. سبحان الله والحمدلله. نو الله دې موږ له توفیق د عباداتو راکړي او الله دې موږ له توفیق د ګناهونو نه د لرې کېدو راکړي. نو دا هغه ذات دی المقدم المؤخر. د هغې نه بعد بل نوم راوړی دی المنان، ډېر خوږ نوم دی د الله المنان. اصل کې معنی ده عربی کې احسان کوونکی. منان په عربی کې هغه چاته چې احسان کوونکی یا نعمتونه ورکوونکی، او دا هم دغه معنی کې دنده راغی احسان کوونکی. کله سړی ترجمه کوي د قرآن که نه او لږه بدله کړي، نو دا چې غریب د علم نه خبر نه او اسې توتي ګردان یاد کړی او د یو مولي صاحب نه یاد کړی ډاري کو وایي وره نن خو یې سړی خطا شو. ها نو خطا نه کله کله د یو ټکي ډېرې معنی کېدی شي او ټول یو به ته نږدې. اوس یو سړی المنان احسان کوونکی، بل وایي المنان نعمتونه ورکوونکی. خطا شو وروره، نه دی خطا، احسان کوونکی او نعمتونه ورکوونکی یو شی نه شو، یو شی شو المنان. الله اکبر. دا نوم د الله په حدیثونو کې ثابت دی. په سنن د امام ابو داود کې یو حدیث دی، په هغې کې یو دعا ذکر ده، په هغه دعا کې دي لا اله الا انت المنان. ما ذکر کړي مو هم دې درسونو کې، رحیق الازهار په درسونو. المنان، المنان احسان کوونکی. خدا الله کم احسانیات کو، کم ځینې شروع کم یو یاد کو، څو پورې به شمارو او کم به شمارو. الله وی د ټول نه لوی احسان
لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا. الله ما بمؤمنانو احسان کړی چې ما دوی ته پیغمبر لېږلی دی. لوی احسان د الله د قرآن کریم چې موږ ته رالیږلی دا المنان ذات دی. لوی احسان د الله چې بیا د قرآن د بیانې د پیغمبر په ژبه موږ ته کړی دی او بیا په هر زمانه کې علما پیدا کړي دي چې هغه په قرآن او حدیث پوه دي او موږ ته هغه بیا واضح کړي دي. دا لوی احسانات. لوی احسان د الله دا دی چې په دې بې شماره مخلوق کې تعالی د اسلام توفیق درکړی دی او بیا د اسلام توفیق داسې چې توحید او سنتو باندې مضبوط، یعنی اسلام داویدار خو ډېر. زه یو ورځ یو ځای ته تللی وم، بل ملک کې و هغه ځای، هغه ملک نوم بنالو. نو هغه یو ځای ته زه ورغلم، زما هلته څه کار چې زه هلته کله ورغلم د خلکو ډېره تعجب په نظر ماته کېږي ځکه چې هلته دا ګیرې والا ناشنا و چې ګیره ده او پنسي د ګیټو نه بره. ما په دغه ځای کې د الله دا نعمت محسوس کړ او څو پیرې مې د الله شکر ادا کړ چې الله ستا شکر دی چې پرې دومره خلکو کې ما له دا طاقت راکړی دی. دا الله احسان نه دی. یو ځوان هلکي هغه عبادت د الله کې او ځوانان په نشو تماشو کې اکثر اخته دي. دا الله احسان نه دی. یو سړی دا تندی صرف الله ته لګوي، بل لګیا دی قبر ته، څوک لګیا دی بوت ته، څوک لګیا دی ګټې ته، څوک ونې ته، او ته الله ته لګوي. دا احسان د الله نه دی. یو سړی مسلمان دی او په بدعاتو خرافاتو کې اخته دی او ته په پاک دین اسلام باندې عمل کې، دا الله احسان نه دی. او داسې پسې بیا ځه او بیا ځه. لا زه هغه احسان له نه یم راغلی چې روغ صحت. د پرون نه بله ورځ که ما ملګري سره خبره کوله، سهار مانځه نه موږ راووتو، نو ما ورته وایم خوب دې څنګه وشو؟ وایي ښه وشو الحمدلله. نه هسې د خبرې نه خبره جوړه شوه. ما ورته وایم دا نعمتونه موږ نه محسوسوو، یعنې د دنیا کې بې شماره مخلوق داسې شته انسانان چې هغوی ګولۍ څو پورې نه وي خوړلي نو هغوی نشي ویده کېدی. خو موږ کې مشکل دا دی چې موږ دا نعمتونه نه محسوسوو، خو بس دا خواره خولم نیولي او یو څو نعمتونه که الله نه یې راکړي په هغې کې هم د الله حکمت عقل پورې نښتي او هغه بې شماره چې کوم دي هغې ته هم نظر نشته. نو احسان د الله د ټولو لوی څه دی چې موږ له دا ایمان توفیق راکړي. ما هغه ایتونه منځه کې وویې یو قوم ایمان راوړی او بیا مدینې ته چې رالو یو ټک او څه به یې وي وی موږ ایمان راوړی. ګوره موږ بغیر جنګ نه ایمان راوړی. موږ ګوره پیغمبر ته به وي تا ګوره موږ سره څه سختي نه ده کړې خو موږ ایمان راوړی. صحابه کرامو سره چې به کېناستو وی موږ ګوره بې جنګ ایمان راوړی، خو په نوڼۍ به سړي ته خبره یې ښودلو ما ایمان راوړی ما ایمان راوړی. الله ایتونه نازل کړو یمنون علیک ان اسلموا. پیغمبر وی دوی په تا باندې دا خبره اثباتي چې دوی اسلام قبول کړی. قل لا تمنوا علی اسلامکم. ورته ووایه چې ستاسو د اسلام قبلول ما ته مه اثباتئ او ما یې مه اثباتئ. بل الله یمن علیکم ان هداکم للایمان. بلکې اثباتنه خو الله کوي، احسان د الله دی چې تاسو له طاقت د ایمان راوړو درکړی دی. نو ته د څه شي اثباتنه کوې؟ یو سړی راولږي اثباتونه کوي زه درس کې ناست تا کړي څه دي اخر ته توره څه والی چې ته یې اثباتنه کوې؟ اثباتنه خو الله کوي چې تا له طاقت درکو د ناستې. زه تهجد کوم دا خو احسان د الله دی چې ته له طاقت درکو طلعین راپاسې د هغه ته ودرېږي. زه نفلي روجې نیسم دا خو احسان د الله دی چې تا له طاقت درکو د خواهشاتو نه او د خوراک څښاک نه دې ځان بند کړو. نو د رب العالمین لوی احسان هغه دا دی چې یو انسان ته نیغه لار وښیي او هغه لار نیغه لار انسان په آخرت کې جنت ته ورسوي.
او بیا د الله احسانات بشماره بشماره. بعضو علماو د المنان نوم یو ډیر ناشنا مطلب ذکر کړی، ډیر عجیبه، چې سړی واوري د سړي د الله سره محبت ډیر زیات شي. او هغه دا وی منان هغه چا ته ویلی کېږي چې د غوښتنې نه مخکې سړي له یو شی ورکړي، د غوښتنې نه مخکې. تا له الله څه درکړي غوښتنې نه مخکې؟ ډېر څه. مونږ خو نه دي غوښتلي، مونږ خو نه دي غوښتلي او الله راکړي دي. او هغه چې مونږ غوښتي دي او الله راکړي دي هغه د دغې په مقابله کې ډېر لږ دي. او الله رب العزت په قرآن کې دا خبره ذکر کړې ده، وآتاكم من كل ما سألتموه. د دې ترجمه یو دا ده چې هر هغه شی تاسو له درکړی چې تاسو ته ضرورت دی. څه شي چې تاسو ته ضرورت دی تا الله نه دی غوښتلی، الله درته درکړی. بعض څیزونه داسې زموږ ته ذهن لاړ شي د الله نه یې وغواړو چې الله دا ورسره راکړي. نو المنان ذات هغه دی چې چا چې له څه شی غوښتلی نه وي او ورله ورکړي. او یو پیر نه که نه په مخه انسان نه چې یو بر څه شی وغواړي بیا به داسې شرمنده او بیا چې ورته مخامخ کېږي یو بس سترګې به یې ټیټې نیولي او هغه به د باندې هم داسې که دروند سړی نه وي، سړیتوب والا نه وي، یو هغه به هم دوړه دباو کوي، سلام به کې، هر مازدیګر به ورټکې، کوم ځای کې میلاو شي جي جا به کې، ځکه چې 100 روپۍ قرض دی. او په مخه الله موږ له دا نعمتونه راکوي او بې د غوښتو نه یې راکوي او نه یې څوک خبر کړي دي، نه یې هغه مسله ښکاره کړې ده چا ته، نه یې زموږ د ګناهونو د لاسه هغه نعمتونه بند کړي دي. ته دې ته سوچ وکړه چې زما او ستا سحر ماښام نافرمانیانې دي او د رب العالمین پراخه خزانې او رحمتونه دي. موږ د دې نعمتونو لایق یو؟ دا څه چې موږ سره دي موږ د دې لایق یو؟ که نه سره لکوي چې او لایق یو؟ موږ خو د دې نعمتونو دا خو ډېر زیات دي. دا رحمتونه خو د الله ډېر دي، زموږ ګناهونه او دغه رحمتونه. دا معامله ده، زموږ ګناهونه او دغه رحمتونه. نو یو کس دعا غوښته وی چې یا الله زما د ګناهونو څه شمار نشته او ستا د رحمتونو څه شمار نشته. نو د هغه د رحمتونو او د نعمتونو شمار نشته، زموږ د ګناهونو د نافرمانیانو شمار نشته. خو هغه مهربان رب بیا هم هغه نعمتونه موږ له راکوي، موږ خو لا پرې موږ خو لا بیا هم کلمه وایو اسلام منو، هغه کافرانو له هم ورکوي نعمتونه چې سهار ماښام ورسره دشمني کوي هغوی له هم نعمتونه ورکوي. دا کم ذات دی؟ المنان. د هغې نه بعد یې نوم راوړی دی الرفیق. الرفیق الرفیق دلته یې ګوره یو ترجمه لیکلې د ملګری، او د دې یو معنی دا هم ده نرمي کوونکی. رفق په عربۍ کې نرمۍ ته وایي. او دا نوم د الله په حدیث کې راغلی ده، په صحیح بخاري صحیح مسلم کې رسول صلی الله علیه وسلم وایي ان الله رفیق یحب الرفق. الله نرمي کوونکی دی او نرمي خوښوي. نوم د الله ذکر دی رفیق. الرفیق نرمي کوونکی. د دې یو مطلب دا په عربۍ کې اللطیف اسانتیا جوړونکی، چې خبره نه سختوي، خبره نه ګرانوي. الله اکبر. چې څه کوي په نرمۍ سره یې کوي. زه تاسې یو څو مظاهر د الله د نرمۍ ذکر کوم، یو څو بیا به خبره ډېره اوږده شي که پکې لګیا شو لګیا به وي، په هفتو هفتو به لګیا یو. د ټولو نه اولنی به دا ذکر کړو
د رب العالمین د طرف نه مهلت ګناهګارو ته دا نرمي نه ده ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا الله وی کما دا خلق سم دس را دیوی کنه نو په دې ځمکه باندې به زنده سره نه پاتې شوی خو سم دس نه رانیسي دا هغه رفیق ذات دی نرمي کوي نرمي د الله اسی مخلوقاتو کې به یو مثال ذکر کوم ماشوم بیا د ماشوم غاښونه سړی وجدت کم طرف ته لاړې خو داسې دا ذهن ته مې یو دغه راغی د ماشوم دا غاښونه کوم چې د پیو غاښونه وي د ولیږي که نه ولیږي نور پسې راشي دا په خپله ولیږي دې ماشوم ته تکلیف وي چې د ولیږي ولې ته تکلیف دی الله سره نرمي کوي ولې ماشوم دی او چې ډاکټري ته وباسي د نشي ایستنې او دړه او بیا ګولۍ او چغې او بیا یو دوه درې ورځې جامه پړسېدلي او پلانې شی مه خوره پلانې وخوره او چې الله یې ته داسې وغورځوي څه مسله پکې دا هغه ذات دی بیا ګوره د انسان د هر ژوند د مرحلې سره د ده مناسب نعمتونه ژوند یې ورته اسان نه کړو اسان کړی اوس که د ماشوم ته د هغه په دې عمر کې هغه څه راپېښ شي چې کوم دې مشرانو ته ګرانه به نه شي یا زنانه ته هغه څه چې نارینه سره یا نارینه ته را مخامخ کېږي ګرانه به نه شي ګرانه به شي زنانه ته وګوره الرفیق ذات زنانه ته وګوره د دې ذمهواري ته وګوره د دې ذمهواري کور کې هغه د خاوند د بچو خیال ساتل دي او د خاوند خیال ساتل دي او د هغه د کور او د هغه د مال خیال ساتل دي د هغې دپاره دا ګران کار دی که آسان دی خو که د دې نارینه دا ذمهواریانې راولو د دې زنانه په اوږو کېږي ګرانه به نه شي اوس مخلوق نښتی دی دا ګرانۍ وي ښځې له پکار دی چې راوځي او ښځې له پکار دی چې سړو سره کښېني او ښځې له پکار دی چې دا کوي او دغه کوي دوی ګرانۍ خو چا چې دا مخلوق پیدا کړی دی هغه وایي نه زنانه سره دغه نه دي لایق دا لایق دی چې دې ته تکلیف نه وي دې ته سخته نه دا هغه ذات دی الرفیق نرمی کوونکی الرفیق نرمی کوونکی اسی یو بل مثال مخلوق کې وایي سیلۍ هوا او په دې کې دا مارغان الوزي رالوزي دا تکلیف ورکوي دې مارغانو له چا دا نرمه کړې ده او پسته کړې ده د دې مارغانو دپاره چې دوی پکې الوزي او راولوزي الله دی چې هغه ته ویل کېږي الرفیق دا الرفیق بله معنی ملګری او مخکې ما خبرې کړې وې کم نوم د الله الولي الولي موږ ذکر کړی که نه الولي مطلب دی دوست او مددگار هلته موږ ښه تفصیل د دې خبرې کړی چې الله د چا ملګری دی او څنګه ملګری دی او دا درته ووایم یاده که دا خبره او داسې یاده که چې ته د نه یېره نه شي رب العالمین چې کومه ملګرتیا کوي که نه داسې ملګرتیا تا سره هېڅوک نه شي کولی کمزور او کم طاقت چې د الله په ملګرتیا کې دی که نه د بل د هېچا ملګرتیا کې نشته اوس سړی ما ته وایي چې ستا څه مطلب دی چې انسانانو کې ملګرتیا ولې نشته ما خو دا نه دي ویلي انسانانو کې ډېر ښه ملګري شته او لږ دي ډېر ښه ملګري پکې شته دي ډېر تکړه ملګري خو پکې شته څه پکې شته خو یو سړی وایي چې څه خو دی مري نه مري کمزوری کېږي غیب کېږي بیماریږي دا ټول هغه خو دی که نه اوس الله د چا سره ملګرتیا وکړي
ژوندی ذات دی، خوب پې نه راځي، یره پې نه راځي، هیر د هغه نشتي، کمزوری کېږي نه، خبره ترې هېرېږي نه. نو سم خیال دی چې الله چا سره ملګرتیا وکړي، داسې ملګرتیا د بل چا شتي نه. کوشش کوئ چې الله د سره ملګرتیا وکړي. او الحمدلله ما بعضو درسونو کې دا خبره تفصیلا ذکر کړې ده چې هغه کمې خبرې دي چې موږ په ځان کې راوړو، نو الله به زموږ ملګرتیا وکړي. کوشش دا کوو. او چې الله دې ملګری شو که نه، نو تا سره هر څه دي. او چې الله پرېښودې که نه، او دا ټوله دنیا در سره ولاړې که نه، تا سره هېڅوک نشتي. ته بیا هم یوازې، ته کمزوری، ته هېڅوک نه. او چې الله در سره ملګرتیا وکړه، نو دینداره به مې، زورور به مې، برکتي به مې، مخکې به مې، ترقي به راته میلاویږي، کامیابي د دنیا او د آخرت به راته میلاویږي. خو کله چې کله در سره الله ملګرتیا وکړي. او الله ملګری د چا دی؟ دا د قرآن په یو آیت کې الله واضح اعلان کړی دی، الله ولي الذین آمنوا، الله دوست د مؤمنانو دی. بعضو سلفو دا خبره ذکر کړې ده، و قرآن کریم کې هغه آیت چې د انسان زړه ډېر زیات خوشحالي. اوس هر انسان د خپل علم مطابق خبره کوي، داسې نشي کېدی چې یو کس یو خبره وکړه بس دغه په ټولو چسپاک کېږي. نو بعضو دا آیت ذکر کړی دی. او خپل ځاني زه خو د الله ګناهګار کمزوری بنده یم، زه بس یم او زما تلاوت بس یم. خو چې دې آیت ته زه ورسم که نه، که مانځه کې که هغه هسې تلاوت یو سړی لګی وي که نه، الله ولي الذین آمنوا، الله دوست مؤمنانو دی. اوس که څوک وایي چې دا پلاني ملک د باچا د پلاني دوست دی، او په جامو کې ځایږي به، او چې بیا ورسره یو سیلفي او تصویر وباسي. بعض که تاسو لیدلي دي غټو خلکو سره چې میلاو شي، د لرې نه ورته هسې موبایل نیولی، هغه ورته ګوري هم نه دي، ګونې ته ولې هم نه ګوري، نه هم لیدلي. او بیا پکې ولیکي بهر وي او خاص ملاقات وشو. سړی ورته ولیکي دغه ملاقات موږ ته اندازه ولګېده، ته خو ګوټ کې ولاړ یې او بره دې موبایل نیولی، خو تا ته کتو هم نه. صرف دې دپاره چې دا سړی ګډ سړی دی. ما موبایل دته نیولی دی، صحیح تعبیر دا دی، دومره ګډ سړی دی، ما ته دا عزت میلاو شو چې ما خپل موبایل د هغه طرف ته نیولی دی. سم خیال دی چې الله د چا سره دوستي وکړي، دا به د عزت خبره نه. او چې الله د چا دوست شي، الله ولي الذین آمنوا، عزت خدا دی اصل کې. هغه به څه عزت دی چې مالداره سړي سره کېناستم او باچا سره کېناستم، وختي طور خبرې. عزت دا دی چې الله تا سره محبت وکړي، الله تا سره دوستي وکړي. او چې الله د سره دوستي وکړه که نه، نو بیا به څه ځکې پاتې راشي؟ یو ځکې هم پاتې نشي راتلی. هغه ولې موږ په دې منځه کې ما تلاوت وکړو هغه آیتونه، پته نه تاسو په توجه سره اورېدلي دي که نه دي. هغه آیتونو کې څه بیدک الخیر، یا الله ستا په لاس کې ټول خیر ستا په لاس کې دی. نو چې اوس د چا په لاس کې ټول خیر دی او هغه تا سره ملګرتیا وکړي، تا ونه ګټله؟ او سمه دې وګټله. الله رب العزت دې موږ ته د هغه دا ملګرتیا نصیب کړي. او الله دې کوم خیر چې د الله سره دی، الله دې زموږ په کې هم برخه وکړي. د دې ډېر وضاحت مخکې شوی. د هغې نه بعد نوم راوړی دی الحیي. بعض ملګري دا غلط وي، الحی. الحی د الله جدا نوم دی. الحی څه مطلب دی؟ ژوندی، همیشه ژوندی ذات. الحی دا دی الحیي، حا ده بیا یا ده بیا یا ده، او حا پسې چې کومه یا ده نو د هغې نه لاندې زیر دی. الحیي ډېر حیا والا. دا د الله صفت دی چې الله حیا کوي. او واضح ده، ما بار بار تاسو ته ویلي، تکرار ته ضرورت نشته چې د الله دپاره کوم صفات بیان شي نو هغه به ته د مخلوق په صفاتو نه قیاس کوي.
حیا د مخلوق د ځان له ده، حیا د الله د ځان له. داسې ده لکه څنګه چې د هغه د شان سره ښایي. موږ ته نور تفصیل نه دی بیان کړی، خو دغه راته پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویلي دي، قرآن کې هم شته. قرآن کې څه دي؟ ان الله لا يستحي ان يضرب مثلا ما بعوضه. الله د دې نه حیا نه کوي چې یو مثال بیان کړي. اوس حدیث کې څه دي؟ امام ابو داود امام نسائی راوړی دی، ان الله عز وجل حیي ستیر يحب الحیاء والستر. الله حیا کوونکی دی، پرده اچوونکی دی، حیا او پردې خوښوي. نو الله حیا کوي او الله حیا نه کوي، دواړه خبرې الله لپاره ثابتې دي. بعضو ځایونو کې الله حیا نه کوي، لکه مثال بیانولو کې، حق بیانولو کې، دلته الله حیا نه کوي. او الله حیا کوي او ډېر حیا والا دی، ډېر حیا والا دی. موږ نه یو خبره یېره شو، موږ به نور کله د نومونو اثرات بیانول. نن رانهیر شو دا نږدې چې کوم نوم تېر شو الرفیق، د دغه یو به ذکر کو، نرمي کوونکی. نو چې ستا رب نرمي کوونکی دی، نو موږ له سختي پکار ده، سختي نرمي. خالق د مخلوق سره نرمي کوي، مخلوق به د مخلوق سره نرمي نه کوي. او یاد کا چې ته نرمي کې، تا سره الله نرمي کوي، او چې ته سختې الله تا سره سختې. مه کوه سختي د الله په بندګانو باندې. او دا الله دا بندګان نه دي، دا الله ډېر خوښ دي چې ته دوی سره ښه کوې که نه، او د دوی د زړونو خیال ساتي. رب العالمین به تا کامیاب کړي دنیا او آخرت کې. او په دې خبره ځان عادت کړې زه خیر دی. دا ډېر خوږ ټکی دی، څه شی؟ زه خیر دی. دا ګوره هر څوک نشي ویلی، تاسو خو داسې سر ورته وشړپو چې کله مسله راشي ورته ووایې زه خیر دی. خو ډېره مزه کوي دا، الله دې موږ له دې طاقت راکړي. څه مسله راشي که نه، او تاوان پکې هم تا دی، او مسله م ستا وي، او ته وایې زه خیر دی. ستا څه خیال دی چې عرش والا تا ویني او ته وایې زه خیر دی، نو هغه به تا سره څه معامله کوي؟ او تا د هغه د یو بنده چې هغه پې مین دی، د هغه دپاره دې خبره دومره اسانه کړې چې ته وایي چې زه خیر دی، او د قیامت په ورځ چې کله الله ووایي تلې لګېدلو په وخت کې چې زه خیر دی، جنت ته دې لاړ شي، څه مزه به کوي چې ګناهونه ښه ډېر شي، نافرمانیانې ښه ډېرې، او الله ملایکو ته وایي زه خیر دی، خیر دی، جنت ته دې لاړ شي. ولې یا الله؟ بس ده زمونږ ډېرو بندګانو سره دغه ویلي زه خیر دی. په دې کې واقع به تاسو ته یاد وي که بني اسرائیلو کې چې کسو خلکو له به قرضې ورکول، چې چا سره به نه و نو څه زه خیر دی. اوس که موږ داسې چې معاف کوله به معاف کوله، موږ تعبیر داسې هم کولی چا سره چې به نه وه زه خیر دی. وی الله ته چې کله مخامخ شو او د قیامت په ورځ کله الله له مخې له راشي، نو د رب العالمین د هغه دغه عمل دومره خوښ شو چې الله به وایي زه خیر دی. زموږ د بندګانو سره دومره نرمي کړې ده. نو مه کول سختي. بعض ځایونو کې سختي کول هغه لازم شي، د انسان حق پکې ضایع کېږي، زه دغه خبره نه کوم. خو نور عام خپل دا یو طریقه کار جوړ کړه چې زه خیر دی. دوه ټکي زده کړه، او که ژوند دې مزېدار نه شو، نو بیا به د خلکو په مخ کې پاسې او ما ته به ووایي چې خبره دې غلطه وه. دوه خبرې زده کړه. یو زه خیر دی، چې چا سره دې سم راړو نو څه وایه زه خیر دی. دویم چې هر سره ته راپېښ شو په دې کې به خیر وي. که ستا دا ژوند مزېدار نه شو، نو ما راته ووایي د خلکو مخکې او په درس کې پاسه او ما ته ووایه خبره دې چورلټه غلطه وه. نو دوه خبرې څه دي؟ زه خیر دی او دې کې به خیر وي. الله دې موږ له دې توفیق راکړي. نو الله حیا کوونکی دی، نو بنده د هغه به څنګه هغه هم حیا نه کړي. او حدیث کې راځي که رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي اذا لم تستحي فاصنع ما شئت، چې حیا دې پکې نه ته هر څه کولی شي.
زما یو بیان دی شتي پیدای کی وای وري که علم زیاتول غواړي حیا مؤمن حیا نه کی ما چې کړی د مؤمن بنده خویونه بیانول جمعې په شپه چې زه بیانوم پای کې یو ما دا خوی ذکر کړی مؤمن حیا نه کی هلته ما ښه تفصیل ذکر کړی مؤمن کې حیا یي ها خو هغه حیا پکې چې کومه حیا شریعت غواړي هغه حیا نه چې کومه د شریعت خلاف ده نو چې ستا رب حیاناک دی ته هم حیاناک یې الله څنګه حیاناک دی هسې یو خبرې دوه به ذکر کړو الله اکبر د رب العالمین د حیا به څه دومره حیا والا دی چې د دې بندګانو د ګناهونه نه راښکاره کوي چې ونه شرمېږي دې بندګانو نه وله حیا ورځي د چا په تندي لیکلي چې دا ګناه کړی 50-50 کاله عمر یې څومره ګناهونه به یې کړي څوک یې شرمولی الله له حیا ورځي دی بنده الله اکبر انسانانو کې که نه کله بل ورته ووایي نو ته ورته داسې ووایه ته هغه ته ووایه لاړ شه هغه ته بړه حیا ترې راشي نو دلته خالق له حیا ورځي د مخلوق نه یې راښکاره کوي یعنې زمونږ د داسې اعمالو نه خبر دی که نه چې اول الله ته معلوم دی بیا ما او تا ته معلوم دي خو نه مې شرموي ځکه چې رب العالمین حیي ذات دی رب العالمین له حیا ورځي حدیث کې راځي چې کله یو بنده ورته لاس اوچت کړي او د لاسونه وله خالي راواپس کړي څومره حیاناک ذات دی یو حدیث کې راځي چې سپین ږیری لاس اوچت کړي الله اکبر ږیره کې سپینې ویښتو کې سپینې او الله ته لاس اوچت کړي نو الله وایي ما له بیا حیا راځي زه خو د لاس خالي نه شم پرېښودی څه نه څه وله ورکړي نو دې عجزه بنده چې الله ته لاس اوچت کړي دا د خاورو نه جوړ دا د نطفې نه پیدا دې کمزوري چې لاس اوچت کړي الله له ته حیا ورشي پیدا کوي ځان کې دا صفت د حیا ده دا د مؤمن شان دی دی حیاناکي رب العالمین له حیا ورځي چې کله یو بنده ته بخښنه وغواړي هغه له حیا ورځي به یې بخي ته الله ته وجاړي او ته د الله نه غوښتنه وکړي چې الله ما وبخ الله له حیا ورځي به یې بخي یو بنده توبه د الله نه وباسي توبه الله ته وباسي او واپس شي الله ته رب العالمین له حیا ورځي هغه توبه وله قبلوي داسې نه پرېږدي او داسې پسې بیا زحمت اوسته وي که نه چې خبره به ډېره اوږده شي او دا دومره خوندوره موضوع ده یاده کوي دا خبره دا مسله یاده کوي په علمونو کې د ټولو نه اوچت علم هغه د اسلام علم دی او د اسلام په علومو کې د ټولو نه اوچت علم هغه دی کوم چې د الله سره تعلق ساتي او دا ډېر خوندور علم دی یاره والله دې کې چې څومره خوند پروت دي چې سړی د الله مبارک یې اوري او د الله مبارک یې بیانوي خو دې بېدینو د الله نه د لرو خلکو دا خوند سکلی دی یعنې چې دا خوند وسکي که نه که زه دا خبرې سهار پورې هم بیانوم زه چې دا به بوج نه شي که نه بوج کېږي چې ته د خالق په باره کې اورې ته دا به بوج شي یو سړی یو مخلوق په مخلوق میني پلار په بچي میني او د دې پلار په مخ کې دې بچي صفات بیانوه دا په ده باندې بوج شي یا د بچي په مخ کې د پلار یا د ښځې په مخ کې د خاوند یا د خاوند په مخ کې د ښځې نه څوم ورته خوشحاله من ورته ګټېږي کیلو ګټېږي نو چې د مخلوق په مخ کې د هغوی د خالق تذکره کوي دا به څنګه بوج شي دا هله بوج کېدی شي چې کله د مخلوق د خپل خالق پیژني نه چې دا څوک دی نو انشاءالله را روان درس کې به شروع کوو د الدیان نومنه رب العالمین دی په موږ کې حیا پیدا کړي رب العالمین دی په موږ کې د نرمي کولو د صفت پیدا کړي او رب العالمین دی موږ د هر هغه کار نه د هر هغه وینا نه لرې ساتي چې هغه موږ د الله نه لرې کوي او الله دې موږ له توفیق د هر هغه عمل راکړي او د هر هغه وینا راکړي چې هغه موږ الله ته نږدې کوي
او الله دې زمونږ په زړونو کې د هغه سره محبت پیدا کړي او الله دې زمونږ په زړونو کې د هغه چا سره محبت پیدا کړي چې د الله سره محبت کوي او الله دې زمونږ په زړونو کې د هغه اعمالو او ویناګانو سره محبت پیدا کړي چې هغه موږ د الله محبت ته رسوي. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد. ثواب